چې خفه شي دومره نور سړي ته ګران شي. مجردان بیا بامونه ته وختل. ازله اوس یې مونږ کاره واړه زیات. د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله. دا مهال موږ د کابل ولایت په دارالامان ساحه چې شهرک فیصل یو شهرک دی دلته راغلی یو او د زمونږ هیوادوال راسره ولاړ دي. دوی سره به خبرې کوو د دې به دغه د واورې د ورېدو چې سږ کال په لومړي ځل پیل شوی دی اوس موږ ته موقعیت لرو واورې باندې ولاړ یو. نو لومړي سر کې وروڼه تاسو ځان معرفي کړئ. نوم مې چې د خان محمد او یم د شینوار او اوسېږم کابل کې دلته. خان محمد وروڼه تاسو د شینوارو یاست دلته کابل کې اوسېږئ. همیشه لپاره راغلي یې دلته اوسېږئ که نه څه کال یې راغلي یاست؟ نه راغلي دلته م کوم 8-9 کاله کېږي. ډېره ښه ده دا چای م شي نیم ځان سره راخیستي وو تاسې م چکر ته راغلي وئ. بس واورې موسم نن ورځ لږه ګرمه وه بس چای مې هم راوه ځان سره د شارک فیصل ته راغلو. نور انډیوالان مو هغه خواته کور ته لاړل. بس مازدیګر شو موږ کورو ته به لاړ شو چکر ته راغلو. سره له دې چې زموږ دومره یخ کېږي او زه لږ څه غول مې د مزه لاس م لږ په خټو شو لږ ژوبل شو ډېر یخ کېږي او لاس م لکه لړزېږي. دوی وایي چې نن لکه ورځ چې دا ګرمه ورځ ده. دې لپاره ګرمه ده ځکه چې دوی همیشه دلته اوسېږي عادت شوي دي ورسره. مګر موږ لپاره چې دا بیا ډېره ښه ده. د سږ کال چې واوره وورېدله څومره ورځې ده نن؟ نن چې دا 3مه ورځ ده چې ورېدلی و. اول ځل دلته وشوه که نه په دې ژمي کې د هغه اول ځل واورېد. واوره چې پیل شوه څومره وخت دوام وکړه؟ واورې چې یو ورځ سر په سر ورېده 40 ساعته. څومره واوره به شوي اوس چې تاسو ګورئ لکه یاره چې څومره زه فکر کوم لکه تېر ژمونه چې دا سږ کال چې دا کمه شوې ده که نه اول ځل چې به ډېره وشوه نو د دې نه زیاته وه تقریبا چې څومره کله م لوبې کړي دي چې په یو بل میشتې دي په دې واورو باندې همدا اوس هم چکر ته راغلي وو انډیوالان پوه شوه دوه هغې خواته ورېد دوه دې خواته ویشتل هم کوو ساعت هم پرې تېر کړ. نورې څه خاطرې لرې د واورې د ورېدو څخه تاسې راضي یاستئ خوښ یې که نه تاسو لږ جنجال یې که نه؟ جنجال خو بس نشته دا واورې موسم چې دا زموږ داسې خپل هم خوښېږي پوه شوې چې اکثر واوره ورېږي موږ واوره په ورځ باندې داسې باندې راوځو دا موسم. دا مې په دې ویلې چې فیسبوک یو چا لیکلي وی چې عجل خبر مو ویل کېدای شي رښتیا اوس عجل خبر وسي. هغه یې لیکلي وی چې مجردان بیا بامونه ته وختل. نو مقصد یې دا شی و که نه چې بامونه ته وختل او واورې څه کوي که نه؟ رښتیا همداسې خبره وه. بس نور وروڼه چې مو ودونه کړي وو تاکو کې ناست موږ چې د بس باندې بامونه مې راپاکوله. تجربه ده که نه؟ خیره خبره رښتیا کړې ده. دا ځل راغی بنجاري ماما د بنګړو شکور به درله واخلم. ټول د بنګړو شکور به درله واخلم. ډېره ښه. بل شعر دی وایي مات ګوډ دي که نه لکه پوه شوې د چا یاد مې په زخمونو کې آباد شي چې څو یې هېروم هم را رایاد شي او زما لونګ جانانه چې په تا پسې خو ښه سړی برباد شي. او څومره دردناکه بونیري یو شعر دی که نه وایي چې زما را نشي نورې نه شونډې سرې نه سترګې تورې بیا که زما زړګي ته ګورې ما له واده مه کوه مورې ښځې د میندو نه زامن جدا کوي. څومره خوندور. زه اسرار احمد افغان اصلا د کابل یم او د کابل اوسېدونکی یم. ټولو ته د ډالۍ چې د زرو جلکیانو منځ کې نه ورخطا کېږم چې تا ته مخامخ شم رانه خوله ځي او راځي. ازله چې زه دعوګیر وم چې دا جنۍ زما ده ازله اوس یې مونږ کاره واړه ځي او ټوکه یو ټوکه ده چې یو سړی د چینار ونې ته ختلی یو سړی پرې راغلی وایي څه کوې وایي توت خورمه پوه شوې نو هغه ورته ویلي ته خو د چینار په ونه کې ختلی وایي توت مې په جیب کې پراته وي. ډېر ښکلی ډېر خوندور. خوشحاله اوسئ افغان صاحب او کینواری صاحب د تاسو مننه. بیا هم سلامونه درنو لیدونکو. یو بل هیوادوال مو دی چې شارک فیصل ته راغلی. دوی دلته کرکټ کوو سره د نورو انډیوالانو او ماشومان هلکان راغلي ورسره. ګرانه تاسې خپل نوم واخلئ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم ټولو هیوادوال ته د یوټیوب چینل خپرونه. زما نوم دی همایون مخلص د پکتیا ولایت یم او دلته په کابل کې ژوند کوم. ډېره ښه ده. اصلا د پکتیا هستئ کابل کې اوسېږئ؟ او اصلا د پکتیا او په کابل کې ژوند. څو کاله کېږي دلته اوسېږئ؟ دلته 10 کاله کېږي تقریبا. 10 کاله. کله کله ځئ پکتیا ته؟ هو اخترو کې ځو اخترو او وادونو کې کله کله چکر ته هم ځو. هلته بیا هم ځای لرئ پکتیا کې؟ هو پکتیا کې خپل ځای لرو. ډېره ښه ده.
څه انتخاب لري درنو لیدونکو ته فتمه ده شي درنو لیدونکو ته مې دا په یو شعر به ورته وړاندې مهرباني ارشاد ده بسم الله الرحمن قسم د سترګو تور سړي ته ګران شي ځینې خلک وچ په زور سړي ته ګران شي واه واه څومره اوس یې چل د هېرېدلو رانه هېر دی چې خفه شي دومره نور سړي ته ګران شي خفه شي دومره نور سړي ته ګران نور سړي ته ګران شي واقعیت ده او ډېره ښه دنده وه او تاسو مننه ډېره مننه تاسو نه سلامت مننه اول سلام تا ورور او بیا ستا د یوټیوب چینل ټول لیدونکو ته انشاءالله اوسئ یا چې عاشقي دې رالیږله لویه خدایه بېلتون غمات دې پکې زه لرهېږنه درنو لیدونکو خپرونه همدومره وه له ملتیا مو مننه کومه دا د ځینو هیوادوالو او ځینو مینوالو غوښتنه وه چې کابل ته راغلو او په واورینه فضا کې مو ورته خپرونه وکړه نو له تاسو هیله لرو چې لایک کومنټ شیر له یاده مه باسئ دغه شان زموږ ویډیو ډاونلوډ کړئ تر څو د هغه وخت چې تاسو انټرنیټ نه لرئ هم یې وګورئ نو ویډیو شیر کړئ له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو موږ وشو کولی چې د څه پرمختګ وکړو او هیوادوالو ته او مینوالو ته لا ښه خدمات وړاندې کړو تر بلې اونۍ چې زه احسان الله قریشي ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم ماته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسئ